زما یو مقتدي پرون وفات شو نو سهار زوی ته وایي یخني مې کېږي بس دا کمبل راباندې واچو چې وده شم کمبل یې پرې واچو وده شو ډېر ښه سړی و ډېر زبردست ښکلې زندګي تېره کړې وړه مې ورته مې واکړه نو هغه وده شو بیا راپاڅېد خوب راځي کلمې ویله وده شو خو بیا راپاڅېد وفات شو نو که تیاري کړې وه نو خوشحاله وي او که تیاري نه وه کړې همداسې سامان څه نور سره بیا خو خفه وي لکه سړی سعودي عربو ته ځي بل ځای ته ځي سودا یې ځان سره نه راغستی سامان یې بیګ کې نه راغستی ټکټ او پاسپورټ یې نه راغستی ایرپورټ ته ورسي بیا کیسه یې که نه بیا هغې بېعزتي کوي او دی به خپل هم ځان له زړه کړي چې ما خو سودا پرېښوه خپل کې هېڅ مې هم نشي راغستی بیا به خفه وي نو هر څه ځان سره دی ځینوالی الدنیا مزرعة الآخرة حدیث کې راځي دا دنیا یعنې د دنیا زندګي دا د آخرت پټی دی دې زندګۍ کې چې چا څه وکړو څه وکړل اول تورید دی پټي کې سړی کرل دی که غنم دی وکرل غنم بورې وي د جوار دی وکرل جوار بورې وي او که څه دی ونه کرل پټی کو پټی دی نو چې څوک به کیسه نه کوي بیا به کیسه کېږي ګنده بوټي به کېږي خراب شیزونه به کېږي ورسېدلي چې ته پکې څه نه کوې نو ګند به پکې کرلی کېږي خامخا ګناهونه به ورنه خامخا کېږي نو نیک اعمال